د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. د لوی سختن تعالی په سپیشل نامه السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات خبري سرویس ته نن چهارشنبه د قوزیه د لندې 2 د ډسمبر میاشتې 13 منټې سره سمون خوري روانه خبري سرویس درته زه سیر احمد سید وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. کندوز کې تر زرو ډیر روغ دی ډاټول او درملنه شوه. د هرات والی او د اوچا دفتر له مرستيال سره وکتل. سرپل کې د جنایي جرمونو کچه 80% راټیټ شوه. او بایدن لوکرانی سیال سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. وسم بشپړ خبرونه. کندوز کې تر زرو ډیر روغ دی راټول او درملنه شوه. د کندوز د اسلامي اماراتو تر واکمنېدو وروسته دغه ولایت له بېلابېلو سیمو څخه شاوخوا 1500 روغ دی راټول او تر درملنې وروسته له خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي. دغه ولایت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر مولا عبدالعزیز خیبر وایي د روغ د راټولونې او درملنې لړۍ لا هم روانه ده او هڅه کوي تر رغېدو وروسته ورته د کار زمینه برابره کړي. ورته وخت کې دغلته سیمایي روغتیايي چارواکي وایي اړوند روغتیايي کم کې د روغ د درملنې لپاره کافي امکانات لري او په ښه توګه د درملنې چارې پرمخ وړي. د عامه روغتیا ریاست د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون امیر ډاکټر تازه خان ډاډ ورکوي چې دغه مرکز کې د زر تنو نور روغ د درملنې امکان ورسره شته او دغه لړۍ په بریالي توګه پرمخ روانه ده. کندوزیان د اسلامي امارات دغه ګام هرکلی کوي. وایي د روغ د کسانو راټولولو او درملنې وروسته په دغه ولایت کې جنایي پیښې د پام وړ کمې شوې دي. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارات د رهبرۍ له لوري په ټول هېواد کې د نشهیي توکو پر کار او کاروبار او تولید بندیز لګول شوی. د هرات والی د اوچا دفتر له مرستیال سره وکتل. د هرات والی مولانا نور احمد اسلام جار د اوچا دفتر مرستیال محمد خاطر زید او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مدیر هیئت غړی سنجانا کوازی سره وکتل. په دې کتنه کې دوی له زلزلې ځپلو سره د مرستو او خدماتو د وړاندې کولو په اړه خبرې وکړې او دې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د هرات والی مولانا نور احمد اسلام جار ویل چې د هرات زلزلې ځپلو لپاره د اسلامي امارات لخوا څه باندې زرو کورونو د جوړولو کار روان دی او د لړۍ به دوام ولري. اسلام جار دغه راز له مؤسسو وغوښتل چې د زلزلې ځپلو لپاره د کورونو جوړولو کې همکاري وکړي. د موړې زلزلې ځپلو کلیو کې اوبو ته د نه لاسرسي د روغتیايي خدماتو او سړکونو نشتوال له مهمو ستونزو څخه یاد کړل. په پایله کې د اوچا دفتر مرستیال او مال پلاوي د همکاریو د دوام ژمنه وکړه. سرپل ولایت کې د جنایي جرمونو کچه 80% راټیټ شوی. د سرپل امنیتي چارواکي چې دغه ولایت د 13 کلن امنیتي راپور په وړاندې کولو په هدف د رسنیو مخې ته حاضر شوي وو. وایي اسلامي امارات تر واکمنېدو وروسته په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو کچه 80% راټیټ شوی او دغه راز د نشهیي توکو کار صفر ته رسېدلی دی. د یاد ولایت امنیه قوماندان مولوي عبدالبصیر مظاهري وایي اوس مهال په دغه ولایت کې هیڅ زورواکي اختطافګر او غل شتون نه لري او چاته په اجازه ورنکړي چې دغه ولایت امنیت ګډوډ کړي. درنو اوریدونکو اوس هم د هېواد نه یو بهر خبر. بایدن له اوکراین سیال سره په لیدنه کې د دواړو هېوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکرایني سیالي ولادیمیر زيلنسکي پرون په خپله کتنه کې د دواړو هېوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوري پال ګوند ته قناعت ورکړي او اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زيلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیه ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لرې کړي. بایدن د مسکو د یرغل په وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یو بریا وبلله.
هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 100 میلیارډ ډالرو اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زيلنسکي د هغه اندېښنو په جواب کې چې اوکرایني ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډیر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکرایني ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلې شي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوی مطالب اندمرول تر بیا ښه وخت لوی اعلانو مرشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.